بسم الله الرحمن الرحیم. جوړ را قلم کړه د ټوپک د دیش پیلای، جوړ را قلم کړه د ټوپک د دیش پیلای، بلار د کنداغ نار له جوړ ک تختای او دغه کمربندو نه دی جوړ شي بسته دغه د مرچو خواري دی شي په خونځي. تاسو ته پته شته چې په ګڼټو د تقریرونو نه هم سیسه دی شته ته پته د شاعري او شعر او بیا د تدا پته ده چې د شعرونو نه د ډک کتاب اهم سیسه دی بیا د ماشوم هغه ډوبې ګام چې د سکول په لور ورته کیږي. نو د پیراډایز د سکول د ټولو منتظمینو بیا د ساجد بای ډیره مننه، تاسو هم ډیره مننه چې داسې په جوش او جذبې سره ناسئ. د ساجد بای بیا هم مننه چې دومره ښکلي خلک را باندې دلته ولیدل. زه به خبرې نه کوم، خبرې به نورې دانش صاحب کوي او دې ځای کې چې څه کارکوونکي دي منتظمین دي د هغوی څخه ټولې مننه. شعرونه به زه ووایم چې ما نه د ما زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. ما نه د ما زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې اعتبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته مونځونه کوي. زه چې اعتبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته مونځونه کوي. او زما د هر ارمان قاتل جنۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي. او دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. او د عشق له درده ناخبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي. خبره لنډه خوله مې بنده خره سړی به څه وضاحتونه کوي. وی خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی، ما خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی. ما د یار کوڅه کې دا دربان څه کوي او په پښتونخوا کې پنجابیان وینم په جنتونو کې هندوان څه کوي. خپل تګ راتګ خو ډېر کم کړی دی. ما د یار کوڅه کې چې دربان څه کوي او په پښتونخوا کې پنجابیان وینم په جنتونو کې هندوان څه کوي. راته کې وي مګر په سخته نه ځي، ما سره څوک دغې اړخته نه ځي. پښتون لازم ده چې جنت ته به ځي، سړی خو 2 ځله دوزخ ته نه ځي. او دغه ملګري راته یو شعر یاد کړو انتخاب دی، هغه ته به ووایم چې د خواږه یاران د خدای مالداره نه کړي چې مالداره شي خواږه پکې روکېږي. او یار سترګې د دویم افغانستان دی، چا نه ځان او چا نه زړه پکې روکېږي. د خواږه یاران د خدای مالداره نه کړي، د خواږه یاران د خدای مالداره نه کړي چې مالداره شي خواږه پکې روکېږي. او یار سترګې د دویم افغانستان دی، چا نه ځان او چا نه زړه پکې روکېږي. وخت مهربان په خرابات وي، وخت مهربان په خرابات وي. موږ به د حالاتو جنازه کوو او تور کوم دښمن د تیاری په شان خپله فیصله به په ډیوه کوو. او یار زړه مې خولې پورې راغلی دی، ځان چېرته اوزګار کړی یوه شپه کوو. تور کوم دښمن د تیاری په شان خپله فیصله به په ډیوه کوو. یار زړه مې خولې پورې راغلی دی، ځان چېرته اوزګار کړی یوه شپه کوو. او په نوم د بل وي خو میینې وظیفې هم نیسي، په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي. او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. وی هغه کول چې په کار ونه شو
مینه مو کړه خو روزګار ونه شو او د خپل ژوندي ساس مېرمن واخلمه په خپل قاتل رانه ګزار ونه شو او خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه دوه ورځې انتظار ونه شو اوس د خپل عشق معجزې ته ګورم زه چې یار ګورم نو کعبې ته ګورم مقام د چغو دی خو غلی یمه حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم او ماله د سپوږلې کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان وایي د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و د سا دارومدار چې مو لاسونو باندې و او زمونږ د پښتنو پکې خاطر و نه مدار خو ټول دارومدار یې زمونږ غرونو باندې و او په هدیره کې د عمر ارمانونه ښخ و په هدیره کې د عمر ارمانونه ښخ و ما سوچ کوو چې په سحر کې دا سړی چرته ځي او زه لمدونه بس په دې خبره پوهه نه شم چې دا په زړه د لګېدلي اور لوګی چرته ځي او یم مزدورکار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدورکار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او ډکه بازاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردګار سوالګر راته مود روا پروردګار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردګار سوالګر راته مود روا پروردګار سوالګر راته مود روا پروردګار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دې وتلمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دې وتلمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي اخیرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې اخیرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې وبخه پلاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدایا زمانه خدا ژوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو زما د خوا نه وارخطا لاړه دا زرې ښکاري په رښتیا لاړه چې په کویدن باندې خبر شو زما شنه له خندا شو په شا لاړه چې در نه وغواړم زړه مثال خبره کوم ردی عمل به دې وي څه مثال خبره کوم او زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوي که رابهیږي دې رانجه مثال خبره کوم او د لاس په نښو به دې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم ډېره مننه ستاسو څخه ډېر